ناموس رسالت سره مینه ده او په هغې باندې به انشاءالله موږ یو کمپرومایز هم نه کوو چې په پاکستان کې د ختم نبوت چې څومره دفاع ده په هر انداز کې په دې خپلو سرونو باندې به دغه دفاع کوو. یقینا په هر میدان کې د علماء دیوبند به چې لګیا دي، اکه د ختم نبوت میدان دی، که د سیاست دی، او زمونږ استاسو یو عام معاشره ده، هغه د غازی عالمدین نه خالی نه ده. دا ټول الحمدلله موږ او تاسو په دې وطن کې وخت تیرو تر څو چې د عاشقان رسول موجود وي. نو موږ او تاسو وینو چې په پاکستان کې ډېر شیخونه داسې رال په آیین کې هغې راوستل او کوشش یې وکړو چې موږ د ناموس رسالت او د ناموس صحابه بعد شیخونه بدل کړو. و الحمدلله دی لږ وخت کې څلور پنځه کامیابۍ، چونکې الحمدلله جمعیت علماء اسلام په سیاسي پلیټ فارم باندې دی وخت کې په میدان کې دی او د څلور پنځو وزارتو د برسر اقتدار فائدہ په دې څلور پنځو میاشتو کې څلور اسلامي آرډیننسا په آئین کې شامل شو. لومبه د مخکې نه ناموس رسالت الحمدلله په 1974 کې د مفتی محمود رحمت الله علیه په قیادت کې د هغې دفاع شوې وه، او په دې دور کې د ناموس صحابه دا دفاع وشوله چې څوک صحابو ته کنزل کوي کم از کم 7 کاله قید او سزای موت اخري. دغه شانتي د سود روکتام وشو، کم بل چې مخکې پاس شو او سټیټ بانک د هغې بعضې بانکونه هغې د تلیو د هغې خلاف چې کم بانکي نظام روان دی او هغه په سود روان دی، د هغې خلاف یو بل راوړی شو او د هغې په حق کې بیا هغه خلک لاړ بانکونو والا هغه شی روکاو شو. او د مدارسو چې کم رجسټریشن بند شو هغه د دې حکومت